خانم هوا زن افغان است که در آرزوی صلح و تامین امنیت در کشور 3 فرزند و شوهرش را از دست داده است. وی میگوید که هر 3 فرزندش در صفوف نیروهای امنیتی کار میکرد و زمانی که خبر مرگ فرزندانش رسید شوهرش نیز سکته قلبی کرد. په تکلیف رواني راته پیدا شوې ده. ما 5 وخته مونځ کوم، ما خپل اودس کوم، زه نه پوهېدم چې ما دا بچیان رس کې روزي له کومې خوا نه راوړي. اوس ټول د غم پیټه د ما په سر ده، زویه د ما د غم پیټه په سر ده. زه یوې خوا ته هم سترګې نه لرم چې سترګې وغړوم. زویه ما ته یتیمان کونډې ټولې پاتې دي، ناستې دي. وی می‌افزاید که یک فرزند دیگرش از 12 سال به این سولا درک است. زوی مې 12 کاله کېږي چې ورک شوی ده، قدرت الله ولد کرنیل. 12 کاله کېږي د کارتینا و له سرتپې نه ورک ده، تر اوسه نادرکه ده. خانم هوا میگوید هر وقتی که شوهر و فرزندانش به یادش میآید ساعتها میگیرید. د ما اختر په دیرو کې شیخ عدل بابا دیرو ته زما اختر مې هلته یي د اختر خلک خپلوانو که راځي، غار له خدای نه هېڅوک هم نه لرو، غار د خدای نه. زه زما دیرو ته زما هغه څه زامن مې دي هلته وګوره رڼې سترګې جنډې ورته وروړم. زوی هم د اختر کالي به هم نه یي، دی تاسو کالي دي، زه وروړم ورته د اختر جنډې وړم او هلته یې ورته زوړنده ومه. این خانم گفت که در خانه های مردم کار می کند اما پول را که به دست می آورد برایش کافی نیست. از همین رو از بانک قرضه گرفته اما هنوز هم یک نانش دو نشده است. تجار خوري که تجار روري که په بار ملکی که دلته یي د وطن خدمت هم کړی، اسمانه نه یې راولیدلي. کومک دې را سره وکړي، قربانیانې مې ورکړي دي. زه کومک غواړو، دا سرې خولې بچي یتیمان پاتې دي، د چا پرتوک شته د چا نشته، ښه یې وګورئ. خانم هوا میگوید که باید جنگ دیگر خاتمه یابد و صلح تامین شود. سوله خو ډیر په ژوند کې یو ژوند ده، یو ښه ژوند ده سوله. جنگ دې ورک سي، جنگ خو تباهي راوستله، خلک تباه کړه، ورک سول، زوی یتیمان کونډې پاتې سول. تنها خانم هوا نیست که در راه تامین صلح در کشور فرزندانش را از دست داده، بلکه مانند وی شمار از افغانها نیز عزیزان و نزدیکانشان را در این راه قربانی دادند.